په بل روایت کې راځي د کنز العمال روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. د مؤمن مسلمان د روژې په حالت کې داسې دعا ده د روژه مات په حالت کې چې کله دی دا دعا کې الله تبارک وتعالی نه ردوي، دا دعا الله قبلوي. په بل حدیث شریف کې راځي د دعا 3 حالت دي. الله تبارک وتعالی څه وغواړي بعینه الله جل جلاله دغه شی ته درکړي دا ته شی غواړي، یو د دعا دا حالت. دویم دا دی ته د الله تبارک وتعالی مثلا ته فرض که زه د الله تبارک وتعالی څخه دا غواړم چې الله زما حلال پراخ رزق په نصیب کړي، نو خو دعا مې وکړل الله جل جلاله زما دغه رزق نه کړي را پراخ، د دغه دعا په کولو باندې الله جل جلاله شپر ما یو غم را روان دی، سبا بل سبا میاشت بعد کال بعد یو مصیبت یو ډیر مشکل په ما باندې را روان دی، الله تبارک وتعالی حکم وکړي چې د دغه مؤمن مسلمان د دغه دعا په برکت باندې هغه غم ځینې دوری کړي مې پر راولي. دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن مسلمان دعا نشي دا تا وغوښتي دا درکړي، نه د دې په دعا په بدله کې یو غم د څه وګرځوي، بلکې دا دعا الله جل جلاله ذخیره کړي د آخرت د ورځې دپاره. چې کله مؤمن مسلمان د الله تبارک وتعالی او حضور ته ورغلی نو الله تبارک وتعالی ورته کړي دي چې دا ستا هغه دعاوې چې په دنیا کې دې کړي بلکې دا رقم یې ورښیي پلانکۍ ورځ په پلانکي وخت چې د پلانکۍ دعا وکړل د هغې دعا په بدله کې مې دا نعمت تر کړی دی، پلانکۍ ورځ چې د پلانکۍ دعا وکړه د هغې په بدله کې مې دا نعمت تر کړی دی، پلانکۍ ورځ په پلانکي وخت چې تا دعا وکړه د هغې په بدله کې مې دا نعمت تر کړی دی. انسان خو ډېر حارس دی، انسان په دې حالت کې بیا ووایي الله کشکې زما یوه دعا لا په دنیا کې نه وه قبله سوې، ټولې الله تبارک وتعالی آخرت ته ایښي وای، دا لوی لوی دغه جنتونه، دا لوی انعامونه، دا الله رضا، دا عظیم فضیلتونه، دا وګوره ته د دنیا د وګوره. په دنیا کې خو ما ډېر کمزوري شیان غوښتل چې سړی حلال پراخ رزق وغواړي نو دا د سړي سره خو قبر ته نه ځي، نو خو دا د ستا عمر به یا 40 کاله یا 50 یا 70 یا 80 کاله چې د سړي عمر واوړي طبعا یې والا که زړه دا ژوند غواړي والا نور نو په 80 کاله اخواته نو د سړي په بدن کې څونه زوري، خو رکوع نسي کولی، سجده نسي کولی، عبادت سم نسي کولی، دا یو فرضي لمونځ چې کوي دونه درد او تکلیف پر تېرېږي چې هغه الله جل جلاله په خبر دی چې د دې انسان پر اډو باندې د دې پر بدن باندې څونه درد او تکلیف تېرېږي. نو چې دا ته هر څونه ښه نعمت وغواړي بلکې سړی له خدایه باچي وغواړي نو دا باچي خو هم ختمه ده. زموږ او ستاسې د ملک اول وزیر اعظم نن چیرې دی تاسې ته در معلوم دی؟ دا په چیلنج باندې درته ورڅه قبر ته وګورئ، قبر یې راوالا قسم خبر یې اوس که تاسې یې وګورئ معلومات یې وکړي. دویم وزیر اعظم چې صدر څه